الله دې وشر الله دې خپل اسمات دسی موري چې غریب د هیڅ نه خبر وي داګه نه چې کوم پیدا کیږي هغه داګه پېښانه ته په سعودي کې دلته نه سي دوه کار ست د بچو تربيت شو کی ته کی چول به دسی مور ګوري چې هغه پوریږي په دین باندې زنانو ته نصیحت پکاري او په زنانو کې د صفتی چې ګوره هغوی نصیحت زر قبلوي او یریږي ډېرې زر په نسبت د سړو زړونه چې دی هغه سخي د زنانو نه او زنانو زړونه نرمي نو زنانو اهتمام کوي هغوی هم حق ته چې له دین زده کړي هغوی مدرسې ته لېږل هغوی ته په کور کې د بیانونو ترتیب جوړول هغوی له کتاب اخیسته هغوی له یو استاذ راوسته کور ته یا یو استاذ یې پسې لېږل دا ټول هغه خبرې دي چې زموږ ټولو ته ضرورت دی او ډېره عجیبه خبره ده ډېره عجیبه اوس ما ورته دلته نه شو علم یې زده کوو ما ورته څه کوو علم یې زده کوو او کمی چې زمونږ د بچو مدرسې دي هغوی ته دین نه ښایو یعنې ښځه مدرسه ده که نه ته په سعودي کې دلته ناستې دوه کاله ستا د بچو تربیت څوک کوي ته یې کوي څوک یې کوي مور یې کوي مور یې په دین پوهېږي نه پوهېږي نو څه تربیت ورکوي څه ورته کوي ته وایې چې زه مور تربیت ورکوي او دوه کاله ته هلته ډډه لګولي او پیسې شماري او ماشاءالله تبارک الله ورته وایي او خاندې راخاندې ورته چې پیسې ډېرې مې وګټلې او ډېرې مې جمع کړې او دې بچو به څه کېږي وایي مور رښتې نو مور یې پوهېږي په دین وایي نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي نو هغه مدرسه په خپله ګډه وړه ده نو چې مدرسه ګډه وړه ده نو هغې کې به طالب څه سبق ووایي او څه به یې زده کړي د هغه مدرسې نه ځکه د ماشوم د بچو اولنی حق دا دی چې خپلو بچو له به داسې مور ګوري چې هغه پوهېږي په دین باندې الله پېژني پیغمبر پېژني دنیا پېژني نه زموږ هغه تپوس ښکلي ده که نه ده وایي که ته ښکلي راوسته ځه ښه مزېداره دې راوسته نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني نه مونځ اودس پېژني نه دنیا پېژني په دې چې ښځه څه کوي وایي غریب وایي الله دې له برکتي ژوند ورکړي سهار شپږو پراټې پخوي ده د پراټو غم اخیستی تکړه ښځه هغه ده چې هغه سهار کې پراټې پخوي صفت وله کوي دا وایي چې سهار پراټې دا وایي زما د وروڼو خدمت کوي او دا وایي په یو سنه وایي دا ټول غټ کور جارو کوي سهار وایي صرف دا دی بس ډېرې د ښځه راوستې وه دا دومره غوغا او دومره جاخجې جوړه وه ټوله دې لپاره چې دا سهار کې پراټې پخوي دا خو سوچ نه شو بچو له داسې مور راوله چې ته سبا له نه یې مسافر یا سبا له مړ شي وایي دا مرګ به نه راځي ته سبا له مړ شي او ته مطمئن یې چې زه که مړ هم شم نو زما دا ښځه دا به زما دې بچو له دیني تربیت ورکړي امام احمد بن حنبل رحمه الله الله اکبر امام احمد بن حنبل پېژنئ که امام اهل السنه اهل السنت والجماعت امام دا لقب صرف دته میلاو شوی هغه وایي زه وړوکی ومه دا لارې کوڅې راته نه وي معلومې او جومات د کور نه لرې و لږ نو زما مور به وایي زه 5 وخته جومات ته بوم او بیا به راته ولاړه او بیا به یې راوسته وی زما مور به زه بوم جومات ته پلار به رامړو وی زه وړوکی ومه وی زما مور به زه جومات ته بوتلم بیا به راته ولاړه وه نو چې ما به د جمعې سره مونځ وکړ راوبوتم نو بیا به یې زه لاس نه ونیوم کور ته به یې راوستم داسې مې میندې نو بیا یې زوی ته ګوره که نه کوم زوی دی د داسې مور چې داسې مور وي خو د هغې نه بیا داسې بچي هم پیدا کېږي
احمد بن حنبل او چې داسې مور چې غریبه د هېڅ نه نه خبر وي د هغې نه چې کوم پیدا کېږي هغه هم د هغې په شان یا غټ سړی خو به نه یو ماشوم خپلې مور ته ګوري چې دا په څه طریقه ده هغه کار هغه هم کوي که نه یو لور خپلې مور ته ګوري چې د هغې څه پیسې دي په دنیا کې بس دغه کیسه هغه هم کوي خو نو امام بخاري رحمه الله ته وګوره امام بخاري د هغه په تربیت کې هم د مور لوی کردار دی او داسې د نور ډېر لوی امامان د دین تېر شوي دي چې هغوی کې د هغوی په تربیت کې کردار چا ادا کړی مور ادا کړی ابل زما سره یو عالم لګي او د پنجاب عالم دی ډېر مشهور عالم دی او زمونږ ملګری دی دوا سلام ورسره شتي نو هغه ما ته میسیج وکړو ډېر خوشحاله و رابطه یې وکړه ما ته وایي چې د خوشحالۍ خبره ده زما زوی قرآن ختم کړو ما دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده مبارک شي او څو عمر یې دی وایي 6 کاله عمر دی زباني نو ما دا څنګه وي دا ورته مور شروع کړي وو دی وایي داسې د 3.5 کالو او مور ورته وایي شروع کړي نو مور یې استاذه ده هغې ورته ټول قرآن یاد کړو و داسې میندې هم شتي چې مور ورته ټول قرآن یاد کړو او ماشوم د 6 کالو دی 6 کالو تعجب مه کوئ شتي داسې 6 کالو او قرآن یې ټول یاد کړی او چا ورته یاد کړو مور ورته یاد کړو نو زموږ د پښتنو ښځې اکثر پوهېږي په څه نه او ټولو سهار نه ماښامه پورې په خوله کې څه خیرې پرتې الله دې ملا ماته کړه او الله دې ذلیله کړه او الله دې خوار کړه او الله دې وشرمه الله دې خپې لاس مات کړه او الله دې داسې کړه دا زموږ د زنانو دا کیسې نو په دې زوی کې برکت د کوم ځای نه راځي چې د سهار نه د ماښامه پورې هغه ته څه کېږي هغه ته خیرې کېږي دې کې برکت د کوم ځای نه راځي